بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د رحمان بابا غزل به وایو، بیا به د هغې تشریح کوو. د بلبلو له حال زده کړه په خزان کې، بیا د ګلو ننداره کړه په بوستان کې. سود تیره تلخایي تر ستوني نشي، شیریني به خوند در نکه په دهان کې. ما په هجر کې لذت د وصال بیا موند، له یوسفه ملاقي شوم په زندان کې. لکه متن لمانو مانه له متنه، یارو ماسی دی زما په دل و جان کې. عشقي اسانه مګڼه خبر شه، سربازي د هر نفس په دا میدان کې. د ناتوان له ناتوانیه ویریږه، که هزار ځله توانای په خپل ځان کې. هغه به پس له مرګه ازاریږي، هر چې بل ازاروي په دې جهان کې. په رحمان باندې بې یاره هسې حال وي، لکه حال د زندانیانو په زندان کې. واه واه واه، سبحان الله سبحان الله. د بلبلو له حال زده کړه په خزان کې، بیا د ګلو ننداره کړه په بوستان کې. اول جدایي وپېژنه، اول هجر وپېژنه. کم حالت چې په خزان کې د بلبل وي، ځکه چې بلبلې د ګلونو عشقاني، نو بلبلې په هجران کې مبتلا وي. نو دغه شان ته هم اول د بلبلو پشان هجران وپېژنه، جدایي وپېژنه. اول دا وپېژنه چې د هغوی په هجران کې کم حالت دی، د هغې نه پس وروستو بیا د ګلونو ننداره وکړه په بوستان کې، یعنی په ګلستان کې، چې ته د وصال د مزې نه خبر شې. یعنی اول جدایي وپېژنه، د هغې نه پس وصال وپېژنه، چې وصال دله مزه درکړي، چې د خپل محبوب سره ملاقات دله مزه درکړي. که مونږ ته د انسان ژوند مطلب والو، په دې دنیا کې انسان د خپل محبوب نه، رحمان بابا د خپل محبوب نه جدا دی. نو دی وایي چې دا هجران، اول د دې هجران هغه مزه وپېژنه، د هغې نه پس به ته د ملاقات او د وصال د خوند نه خبر شي. د بلبلو له حال زده کړه په خزان کې، بیا د ګلو ننداره کړه په بوستان کې. څو د تیره تلخایي تر ستوني نشي، شیرینی به خوند در نکه په دهان کې. واه واه واه، څو د تیره تلخایي تر ستوني نشي، تر څو چې د مرۍ نه ترخه نه تیر کړي. تلخایي یعنی تلخ، ترخه. څو چې د مرۍ نه ترخه نه تیر کړي، نو د خوږو د خوند نه ته نشي خبرېدی. د تضاداتو هغه خبره دی، لکه چې رڼا تیاره چا نه لیدلي، نو د رڼا د مزې نه به څه خبر شي. چې خوشحالي چا نه لیدلي، غم چا نه لیدلی، نو د خوشحالۍ د مزې نه به څه خبر شي. هغه برنۍ خبره کومه چې د وصل او هجران په باره کې رحمان بابا کړې وه، په دویم شعر کې په بل انداز کې وکړه. څو د تیره تلخایي تر ستوني نشي، شیرینی به خوند در نکه په دهان کې. نو شیرینی مطلب خوږوالی، دهان خولې ته وایي، دهان خولې ته وایي. نو چې څو تا تلخي نه سکلي، څو د تکلیف نه تیر کړی، نو راحته تاله مزه نشي درکولی. په دې وجه چې ته دا هجران، دا جدایي وینې، نو د هغه سره ملاقات، د خپل محبوب سره ملاقات په تاله مزه درکړي. څو د تیره تلخایي تر ستوني نشي، شیرینی به خوند در نکه په دهان کې. ما په هجر کې لذت د وصال بیا موند، له یوسفه ملاقي شوم په زندان کې. نو ملاقي مطلب تعلقدار، او زندان مطلب قیدخانه. ما په هجر کې لذت د وصال بیا موند. دغه بهرنۍ خبرې دي، ځکه چې دی په دې حقیقت، په دې فلسفه باندې رسېدلی دی چې په اصل کې د ملاقات د وصال مزه د جدایۍ نه شروع کېږي. په دې وجه د په جدایۍ کې د وصال هغه لذت موندلی دی، لکه څنګه چې یوسف علیه السلام په جیل کې و، په زندان کې و، خو د خپل رب هغه وصال ورته حاصل و، خفه نه و، خوشحاله و. دغه شان دی هم له یوسفه ملاقي شوم په زندان کې، یعنی د هغه تعلقدار شوم. داسې خبره په بل یو ځای کې هم کوي، په هجران کې د یار خیال را سره مل دی،
په زندان کې د یوسف سره اسیر یم. دا خبره په بل ځای کې هم کړې ده. لکه متن لمانو مانه له متنه یاروم اسې دی زما په دل و جان کې. متن دا کم لیکل چې لیک چې او معنا د هغې چې کوم مطلب وي، او لکه څنګه چې په متن کې معنی د متن دپاره معنی ضروري او د معنو دپاره متن ضروري، لیک ضروري. دغه شان د رحمان بابا د دل و جان دپاره یار ضروري دی او یار د دل و جان دپاره ضروري دی. لکه څنګه چې په یو تحریر کې معنی او لکه د تحریر دپاره معنی ضروري او د معنو دپاره تحریر ضروري، دغه شان د رحمان بابا د دل و جان دپاره یار ضروري دی. لکه متن لمانو معنه له متنه یاروم اسې دی زما په دل و جان کې. عشقي اسانه مه ګڼه خبر شه، سربازي د هر نفس په دا میدان کې. سربازي د سربازي لګول، هر نفس نفس ساته وای یعنی هر دم د هر سا سره سر د سربازي لګول دي، ځان قربانول دي. عشقي معمولی چیز نه دی، اسان کار نه دی. څوک چې عشق شي هغه د هجران په غم کې مبتلا شي او هغه داسې شي لکه هر سا باندې به هغه خپل ژوند قربانول شي. په هر لمحه باندې مرګ دی، سر قربانول دي. عشقي آسان کار نه دی. غالب چې وایي کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. هر سا باندې سر قربانول دي. د ناتوان له ناتوانیه ویریږه، که هزار ځله توانای په خپل ځان کې. نو ناتوان کمزوری، د هغه د دې ناتوانۍ نه ویریږه. د هغه د کمزوري د هغه طاقت هم جوړېدی شي او ستا دا طاقت ستا کمزوري هم جوړېدی شي. که ته هزار ځله که طاقتورې، که ته توانای، خو ته د دې ناتوان د دې ناتوانۍ نه ویریږه. چېرته هغه کمزوری ونه ګڼې، کیدی شي هغه یو د هغه یو ازار ستا دا طاقت ختم کی. کیدی شي په هغه کې دومره طاقت را پیدا شي، کیدی شي ته د خپل طاقت په غرور کې دومره مست شي چې د هغه د هغې کمزورتیا د وجې هغه په تا باندې زورور شي. لکه اسان کار چې خلکو ته ګران شي که نه، ځکه چې اساني ګڼي که نه. او دا خو مونږ په پښتو کې وایو هم چې چېرته به څوک کمزوری نه ګڼو، هر انسان طاقتور کیدی شي. نو ځکه وایي د ناتوان له ناتوانیه ویریږه، که هزار ځله توانای په خپل ځان کې، هغه به پس له مرګه ازاریږي. هر چې بل ازاروي په دې جهان کې. نو دا خو زمونږ اسلامي عقیده ده چې انسان ته د هغه د عمل بدل په عالم برزخ کې میلاویږي. چا چې هم په دې دنیا کې بل ازار کړی، بل مخلوق ته تکلیف رسولی، هغه ته به د هغې بدل میلاویږي، هغه به هلته د هغې په بدل کې ازاریږي. نو هغه خبره کوي هم هغه به پس له مرګه ازاریږي. هر چې بل ازاروي په دې جهان کې، په رحمان باندې بې یاره هسې حال وي لکه حال د زندانیانو په زندان کې. نو رحمان بابا بې یاره داسې بې محبوبه بې معشوقه لکه څنګه چې یو زنداني یعنی یو قید مقید یو اسیر په جیل کې چې څوک وي، هغه چې په جیل کې څنګه وي، جو هغه شان رحمان بابا هم دی. نو د دې نه موږ مطلبونه اخیستی شو. دا جسم هم یو جیل دی، روح پکې مقید شوی دی. دغه شان دا دنیا هم یو جیل دی، دا جسم انسان پکې قید شوی دی. د دې ځای خو نه دی، دی خو د تعلق خو د بل ځای سره دی. نو ځکه رحمان بابا وایي چې په رحمان باندې بې یاره هسې حال وي لکه حال د زندانیانو په زندان کې. سلامونه.